سهار د خبرو اترو مرکز له لوري د یو بل منل تر عنوان لاندې ځانګړې غونډه جوړه شوه. د کابل په انټرکانټیننټال هوټل کې د هیواد یو ګڼ شمېر قومي مخور او یو شمېر پخواني سیاسیون په دې موخه راټول شوي وو چې د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو په حل لارو خبرې وکړي. ویناوالو وویل د اوسني پیاوړي نظام د لا پیاوړتیا لپاره ښایي چې یو بل ومنو، له زغم نه کار واخلو او په ګډه د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړو. د یو پرمختللي افغانستان د جوړولو لپاره اړینه ده چې د هېواد ټول سکتورونه په متوازن ډول پرمختګ وکړي، چې دغه ستر کار د خلکو په متوازن حضور او مشارکت ممکنېدی شي. تشویق و ترغیب اقوام به زندگی مسالمت‌آمیز با همدیگر و دور از نوع تعصب و تبعیض، احترام متقابل بر همدیگر، د یو بل منل نو یقینا منلو کې ډېره فایده وي، مشوره اخیستلو کې ډېره فایده وي، ځکه چې کوم کار په مشورې سره وي نو هغې کې پښیمانتیا نه وي، او کوم کس چې د خپلو کشرانو مني نو د هغه کار کامیابي سره وي، ناکامیږي نه. ویناوالو وویل چې ټولنیز عدالت د وګړو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کوي او دا د نظام مسؤلیت دی چې د ټولنې د وګړو لپاره له کوم توپیر پرته یو ډول د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. دولت ماموریت دا ده چې د انسانانو د خپل رعایت نقش غښتلی کړي، حقوق یې تامین کړي، پیاوړی کړي او د نظام ستنې په دې ترتیب سره محکمې پاتې شي. په دغه مراسم کې همدارنګه وویل شول چې ډېرې ټولنیزې ستونزې او نیمګړتیاوې د خبرو اترو له لارې هوارېږي او باید دغه برخې ته ځانګړې پاملرنه وشي. جان کلام است در بخش همپذیری، به این معنا که اگر نمیخواهی خودت توهین شوی، اگر نمیخواهی خودت تحقیر شوی، اگر نمیخواهی خودت فراموش شوی، اگر نمیخواهی در حق خودت بی‌عدالتی شود، اگر نمیخواهی در حق خودت ستم صورت بگیره، در حق دیگران هم این کار را نکن، چون این کار ناپسند است. د ګډو هڅو او یو د بل منلو له لارې په افغانستان کې دوامداره سوله او پرمختګ ته رسېدل ممکن کوي. د سهار د خبرو اترو مرکز چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم، همغږۍ او یو د بل منلو په مخه تاسیس شوی ده، د خپلو فعالیتونو په ګډ هڅه کوي چې په ټولنه کې د مثبت بدلون او دوامداره سولې لپاره یو فعاله او اغېزمن رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې سهار د خبرو اترو مرکز له څو کلونو را په دې خوا دا ډول سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړې کړي دي چې د ځوانانو د بیکارۍ او نورو ټولنیزو ستونزو په هوارولو کې مثبتې پایلې له ځان سره لري.